رحمان بابا وایي په دنیا کې له دنیا ګوشه کنار شه سمندر غوندې په اور کې ګلعزار شه. سمندر پروفیسر اسیر منګل صاحب لیکلي دي چې داسې یو چنجی دی چې په اور کې ژوندی وي. اور هر شی سوځي او دغه چنجی به الله داسې پیدا کړی چې اور به وله ژوند ورکوي. نو رحمان بابا هر انسان ته مخاطب دی او تعلیم وله ورکوي چې په دې دنیا کې یعنی د دنیا په کاروبار کې څه چل کوه، د دنیا ګوشه کنار شه، د دنیا نه لاس راون غاړه او یو ګوټ ته کېنه. نو د دې مقصد دا نه دی چې انسان دې رهبانیت اختیار کړي او د دنیا کاروبار دې پرېږدي. نه، د دنیا ګوشه کنار کېدل په دنیا کې د دې نه مراد دا دی چې یو انسان، هر انسان ضرورتونه دي او د ضرورتونو د پوره کولو دپاره انسان به خامخا محنت کوي. نو چې ای انسانه ته د خپلو ضرورتونو د پوره کولو دپاره د چا په مرۍ باندې چاړه رانه کاږې، د چا جیب ته لاس نه کې او بل له نقصان ورنه کې چې په خپلو بچو باندې خورې، نو د بچو باندې د خورولو دپاره ته د بل د بچي نوړی چې ده هغه په زور د لاسه واخلې او خپلو بچو له ورکړي. نه، تا ته دا حکم دی چې خپل ضرورتونه چې دې پوره شي او ستا د ضرورتونو نه سوا چې کوم مال ستا سره دی هغه بیا په نورو باندې خوروه. ومما رزقناهم ينفقون، څه دله الله درکړي دي او ستا د ضرورتونو نه سوا دي نو په نورو خلکو باندې وخوروه. نو دا شو د دنیا نه په دنیا کې لاس رانغښتل. او کوم انسان چې د دنیا د ضرورتونو د پوره کولو دپاره د بل نقصان کوي، نو دا کو هر څومره حاجي صاحب دی او مانځي صاحب دی او مبلغ دی او مجاهد دی او هر څومره مذهبي چې دی دا تباه برباد دی. نو رحمان بابا هم دغه خبره کوي چې انسانه که ته غواړې چېرې زه په دنیا کې د دنیا د فتنې نه، د دنیا د فساد نه بچ شوې، نو بس دغه طریقه اختیار کا کوم چې ته ما وکړي دي. او سمندر غوندې دا دنیا چې ده د دې مثال د اور دی، دا هر انسان سوځي. والعصر ان الانسان لفی خسر، الله قسم خوري چې بېشکه الله په زمانه باندې قسم خوري چې هر انسان په خساره کې دی. خو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کم خلق په خساره کې نه دي، کم خلق په فایده کې دی. نو په فایده کې چې دي کم سړی چې څلور کارونه کوي، ایمان په الله باندې، یعنی د داسې مؤمن وي چې د ده نه د بل جان مال او عزت دا محفوظ وي. او دی چې کم کار کوي نو د اصلاح کار کوي. اصلاح څه ته وایي؟ عمل صالحات چې ورته موږ امنو وعملو صالحات چې ورته موږ وایو، نو عمل صالح چې دی دا تعمیري کار ته وایي. دا مونځ روجو او حجونو ته نه وایي، دا تعمیري کار دی. تعمیري کار څه دی؟ تعمیري کار هغه دا دی چې یو انسان محتاج دی او ته دغه د حاجت په پوره کولو کې ته دغه مدد وکړي. په خپله نه شي کولی، نورو ته وینا وکړه، نو دې ته وایي عمل صالح. وتواصوا بالحق، دا حق خبره بل ته رسول. وتواصوا بالصبر، او مرګ پورې د انسان ښېګړه غوښتل، دې ته وایي صبر. نو دا څلور کارونه چې څوک هم کوي دی په فایده کې دی. نو سمندر غوندې په اور کې ګلعزار شه. رحمان بابا وایي چې ته د سمندر د دغې چینجي په شان کوم چې په اور کې ژوندی وي، ته د هغه په شان د دې دنیا په دې اور کې ګلعزار شه. ځان نه د ګل غوټۍ جوړه کړه، تک سور ګل جوړ کړه چې په اور کې سمسور شي، یعنې په دې دنیا کې ته د الله ولی شي. پس له مرګه که ژوند غواړې سرګیا کا، په پرې کړي سر بیا نوی مرغزار شه. او کو څوک غواړي چې را زما د پس د مرګه خلق قدر وکړي، ما د خلق یاد کړي، زه د ژوندی پاتې شوې، نو د هغې دپاره فایده دا ده چې ته ځان ګیا کا. ګیا څه چل وکړي؟ ګیا چې دا راوټو کېږي، دهقان لاړ شي او اثرونه دې پرېږدي، سر چې پرېږدي نو دا نورې ښه راوټو کېږي. نو انسانه ته خپل سر کټ کا. خپل سر کټ کولو مقصد دا نه دی چې خپل سر په توره باندې بل څوک راشي ستا سر غوڅ کړي، نه، شهادت دغه نه دی. سر غوڅول دی ته وایي چې ستا چې کوم ایګو ده، ستا چې کوم انا دی، ستا چې کوم تکبر دی، خانداني تکبر، قامي او د قبیلې تکبر، د علم تکبر او د هنر تکبر، د عقل تکبر او دغه رنګې ډېر تکبرونه نسبتونه انسان سره لګي، نو دغه تمام چې دی دغه خاورې کا، دغه خاورې وګڼه چې دا هېڅ نه دي، هر څه الله دی. نو ته عاجزي اختیار کا. چې کله ته عاجزي اختیار کې نو بس سر دې پرېښودل شو، یعنې سر دې پرې کړلی شو. تا اوس سر پرې کړی دی، ته به راخېږې، دوباره به راخېږې او داسې به راخېږې چې بیا به امر شي. نو په پرې کړي سر بیا نوی مرغزار شه. په پرې کړي سر چې کله ته
د سر یعنی د خپل نفس او د خواهشاتو قرباني ورکې، د خپل ذات او د خپل تمامو چې څه دا غرور مونږ ته لګېدلی د دې ته قرباني ورکې او ځان خاورې کې خالص د الله دپاره، نو بیا به هله زرغون شي مرغزار، هله بیا زرغون شي، تک شین به شي. دا ترخې اوبه به څه کوي؟ د بحر خود په خپله د ګوهر په څیر ابدار شه، ابدار پړقېدونکي څیز ته وایي. نو اوس ګوهر چې دی که نه هغه په سمندر کې پروت وي، لال ملغلره په سمندر کې پرته وي. رحمان بابا وایي چې دا ترخې اوبه به څه کوي؟ د بحر ته د سمندر دا تروې او ترخې اوبه به څه کوي چې پروت به وي پکې. په دغې ترخو اوبو کې ته ملغلره شه، وپړقېږه چې خلق دی د سمندر د ترخو اوبو نه راوالي او په ښایستهو لاسونو کې د اړی وراړی. بې له خدایه نور د هیڅ چا منت مه کړه، په وچ کاڼي باندې ونه د کوهسار شه، او د الله نه علاوه په بل چا باندې انحصار مه کوه. تمه صرف د الله نه کوه او الله سبحانه وتعالی باندې داسې ګمان، داسې یقین او داسې تمه ترې کوه چې هیڅ سبب نه وي ستا د ژوند د تېرولو، ستا د ترقۍ، ستا د یعنې مخې ته د تلو هیڅ سبب نه وي. په الله باندې باور وکړه، په الله توکل وکړه او د الله نه غواړه چې الله اراده وکړي ستا د کامیابۍ، ستا د عروج، نو د عروج او د کامیابۍ اسباب بدلم هغه بیا را پیدا کوي. په وچ کاڼي باندې ونه د کوهسار شه. اوس بغیر لږ اسباب نشته دی او ته د الله نه امید ولره چې الله به زما مدد کوي، الله به دې خامخا لکه څنګه چې په وچ کاڼي باندې غر کې ونه راوخیږي په وچ کاڼي باندې، او الله سبحانه وتعالی ښه تکه شنه کې تاسو په دې غرونو کې لیدلي که نه ډېرې ونې په ګټه په وچ کاڼي کې راختلي او داسې تازه وي سړی وایي چې دا چېرته د نیر په غاړه باندې. نو ستا سره خو د ترقۍ او د عروج اسباب نشته دی، تا ته په نظر نه راځي. الله مسبب الاسباب دی، نو په هغه باندې بروسه وکړه، د هغه نه تمه کوه، د بل چا نه مه کوه چې د هغه نه تمه کوې هر څه به د هغه کوي، الله به دې مدد کوي. که د ونې په څېر ګل او میوه غواړي ځان پنور که سایبان د هر خاکسار شه. اوس که ته غواړې چې یاره زه دې د ونې په شان شوې چې هم ګل نیسم او هم میوه مې، ګلونه هم زما په وجود کې یعنی ښایسي، زه دې خلقو ته ښایسته ښکارېږم، میوه دې ومي زما نه دې خلق فایده هم عمومي. نو څه چل به کې ځان پنور که سایبان د هر خاکسار شه. د دغې دپاره به ته څه کوې ځان لکه ونه چې ده که نه میوهداره ونه دا پنور ولاړوي، چې پنور نه وي نو دا میوه هم نشي نیولی. نو ته ځان پنور باندې که او نورو خلقو له سوری ورکه، چې ته نورو له سوری ورکې، پخپله خو په تا نور دی خو ستا د وجود سوری په نورو خلقو دی. ته په تکلیف کې ځان په تکلیف کې که نورو ته دمه رسوه، نورو ته خیر رسوه، نو ته به څه شي، ته به میوهداره او ګلداره ونه شي، ښایسته به هم ښکارېږي او خلق به د نفع هم حاصلی او خلق به دې قدر هم کوي. خو تکلیف په ځان تېری لکه څنګه چې پیغمبران دي دس په دس که د خپل کار په درستول یې لا تر ځان وړمبی ولاړ د بل په کار شه. اوس که ته وې چېرې زما کار دی فوراً وشي، زر ته زر زما کار کېږي، نو څه چل به کوې د دغې دپاره لا تر ځان وړمبی ولاړ د بل په کار شه. نو د ځان نه مخکې د نورو کارونو کوه، په تا باندې ته وایې چې زما خدمت ته خلق وکړي، نو څه چل به کوې ته د بل خدمتګار شه. ته چې د نورو خدمتګار شي او ستا په چا باندې خدمت راشي، نو بیا ستا خدمت په منټونو کې کېږي. او تاسو یقین وکړئ الحمدلله زه په دې ملیشیا کې فاونډیشن چلوم، زما په نوم محمد یوسف فاونډیشن نوم یې دی، ملایکو ته یا یاسان محمد یوسف وایي. او موږ څه کار کوو، موږ خدمت کوو چې څوک په قید کې دي، کم مسافر چې دلته په جیلونو کې دي واپس ورسره د تلو ټیکټ نشته دی، نو موږ ولې ټیکټونه اخلو. موږ د دې لپاره کوشش کوو چې یاره دې باندې سزاګانې ونه خېږي. هغه 2 ورځې مخکې د الجیریا یو سړی هلک و 15 کاله عمر و، نو هغه 3 کال تېر کړي وو په جیل کې صرف د ټیکټ د نشت په وجه. ټیکټ یې پاکستاني 3 لک روپۍ و، او چې کله ما ته علم شو زه لاړم او 3 لک روپۍ ټیکټ ول موږ واغستو، بیا ول جیب خرچه موږ ورکړه او کپړې مپړې او بوټان ول موږ واغستو. هغه سړی لاړو، هغه هلک خپل کور ته لاړو، دومره دعاګانې کولې. نو دا یو خبره مې تاسو ته وکړه. الحمدلله زموږ روزانه دغه کار چې د بل خدمت، زما چې کله خدمت په چا راشي په الله یقین وکړئ، نو زه اډو پوه نه شم. زما د بل سړي دپاره کار په میاشت کې کېږي، زما لپاره په ګنټه کې وشي.
بل سړی به ورته په ګنټو ناسي انتظار به کوي زه چې لاړ شم په منټ کې زما کار الله وکړي. نو دا د رحمان بابا دا نه زه خپل ځان نه یم چې زه داسې یم، دا د رحمان بابا د خبرې ثبوت مې درته ښووم چې 10 په 10 که د خپل کار په درستولې کو ته غواړې چې زما کار دې درست کېږي او زر تر زره دې صحیح وشي او ښه دې وشي، نو لا تر ځان وړاندې ولاړ د بل په کار شه، ته د بل خدمت شروع کړه، د نور خلکو کارونه جوړول کوه. که ته د بل کار ورانې الله به ستا کار ورانوي، که ته د بل کارونه جوړې الله به ستا کارونه جوړوي او زر تر زره به یې جوړوي. دا یو نسخه ده د رحمان بابا. که د یاره شي له خپلې درماندګیه د درماندو دستګیر کا خبردار شه. که ته غواړې چې یاره ته یریږي د خپل درد نه د تکلیف نه چېرته یاره په ما باندې درد راشي تکلیف راشي د دغې ورځ نه یریږي چې یاره زه چاته محتاج نه شم، نو څوک چې په تکلیف کې دي څوک چې په سخته کې دي نو ته د هغو دستګیري وکړه، ته د هغو مدد وکړه. نو چې کله په تا باندې څه سخته راشي څه مصیبت راشي نو ستا مدد به بیا الله کوي، ځکه د چا چې تا مدد وکړو نو هغه خو نشته دی، هغه ستا نه خبر نه دي، ستا کار چې بیا کېږي نو به الله کوي. زه بل لوستلی وم زما څه کار و هغه پوره د یوې میاشتې کار و او ما یو ملګري ته ووي هغه بس هلته ټلیفون وکړو وی آی پي انداز کې هغه څه چلو شو الله سبحانه وتعالی زما هغه کار په ګنټه کې وکړو. زه حیران شوم چې دا څنګه وشو. بیا ما هغې افیسر ته ټلیفون وکړو شکریه مې ادا کړله چې الله دې خوشحاله کړه تا زما ډېر قدر وکړو ډېر احترام دې وکړو. نو هغه ماته وایي چې نه دا ما نه دي کړي خو ته د بل خدمت کوې نو الله تعالی ستا کارونه اسانوي. که په توره تاریکۍ کې رڼا غواړې نندارچي د یار د زلفو د رخسار شه. که ته غواړې چې یاره لکه قبر تکه توره تیاره ده محشر تکه توره تیاره ده، که ته غواړې چې یاره په تکه توره تیاره کې دې ما ته رڼا شي چې کله په ما باندې سخته راشي نو په ما دې الله راحت راولي، کله تیاره راشي نو هغه تیاره زما لپاره رڼا شي. نو څه وکړه نندارچي د یار د زلفو د رخسار شه. نو د یار زلفې یعنې رسول پاک صلی الله علیه وسلم له چې الله کې مې زلفې ورکړي دي د هغې تماشه وکړه، یعنې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع وکړه. نو څه چل به وشي تا ته به الله هره تیاره رڼا کړي، اکو د ځن کدن تیاره ده کو د قبر ده او کو د محشر ده کو د صراط ده او کو د دنیا تیری دي. که په کار دی د سرو شونډو شیریني وي د خپل ځان په وینو سور لکه انار شه. اوس که ته غواړې چې یاره خوږې سرې شونډې دي زما نصیب شي او زما خوله دې هم خوږه شي نو څه چل به کوې د خپل ځان په وینو سور لکه انار شه. خپل لکه څنګه چې انار تک سور وي نو هغه په خپلو وینو باندې سور وي نو تم ځان په خپلو وینو سور کا، یعنې خپله خوله خپله وینه د بل د خیر دپاره وبهیوه توی کا نو بس الله سبحانه وتعالی بس چلو کړي ستا خوله به الله خوږه کړي ستا ژوند به الله ښایسته کړي. که راځي چې د باغ شي د زړه سبز په ژړا لکه باران د نوبهار شه. که ته غواړې چې زما د زړه باغ دې هم سرسبز شي شاداب دي شي زرغون دي شي نو د هغې دپاره رحمان بابا وایي چې د دغې دپاره وژاړه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په مینه کې وژاړه او اوښکې تویوه لکه څرنګې چې په بهار کې باران شي او هغه ډېر به یعنې سمې اوښکې تویوه نو دا اوښکې چې د سترګو نه تویږي دا د زړه باغ شین کوي. او بیا رحمان بابا وایي د رحمان په عاشقۍ کې سترګې وشوې څوک چې وایي عاشق ړوند دی هغه خوار شه. رحمان بابا وایي چې یاره زما سترګې چې وشوې نو دا په عاشقۍ کې وشوې چې زه عاشق شوم نو ما حق او باطل وپېژندل، ما فتنې وپېژندلې، ما رڼا او تیارو وپېژندله. قد تبین الرشد من الغی، ما چې دی هغه هدایت او ګمراهي دواړه مې وپېژندل. نو د رحمان په عاشقۍ کې سترګې وشوې ماله الله سترګې راکړې ما کو حق او باطل پېژندلی دی دا ما د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه کړې ده نو د هغې مینې په برکت الله ماله د زړه سترګې راکړې. او که څوک دا وایي چې د عاشقان چې دا ړانده دي نو هغه دې خوار شي. مقصد دا دی لکه زه چې ویم زه داسې حسابوم چې رحمان بابا هم زما په شان او د غني خان په شان هغه د مختلفو فتنو نه تیر شوی دی، مختلفو مذهبي جماعتونو ګروپونو نه تیر شوی دی. لکه څنګه چې زمونږ ژوند تېرېږي که نه چې یاره دا پارټي به ښي او دغه جماعت به ښي او دغه ډله به ښي پلانې پیر به ښي او پلانې مولوي صاحب به ښي زه د هغه له من ونیسه زه د هغه نه لاس نیوه کړه. نو رحمان بابا هم د دغې تجرباتو نه تېر شوی دی. کله چې الله د له مینه ورکړه او د ده زړه د مینې نه ډک کړو نو ده ته پته ولګېده اوهو چې دا زه د کومو خلقو سره ومه
او دا کمی فتنې چې وي دا ټولې فتنې د مذهب په نوم باندې. نو ما ته فتنې څنګه ښکاره شوې چې کله زه مین شوم، نو زما لکه څنګه چې دغه غني خان وایي که نه چې ډېر پیران مې ټنګولي، مذهبونه لټولي، چېرته ټکې رڼا نشته، بس قصو پسې قصه. هغه وایي چې ډېر پیران مې وټنګول، وامې زمیل دا ټول دنیادار دي، مذهبونه مې هم ټول ولټول، خو په یو ځای کې هم رڼا نشته، رڼا څه ټکې رڼا هم نشته، بس هر چا سره قصې دي، قصو پسې قصه ده، دا ټول دنیادار دي او د الله مین یو تن هم نشته دی. نو دا څومره چې دي دا مذهبي ډلې، دا مذهبي پارټۍ، دا مذهبي ګروپونه، دا کو د هر میدان دي، دا فتنې دي زما عزتمندو. او د دې فتنو نه به هله خلاصېږي چې کله تعالی الله د عشق سترګې درکړي، ته په الله باندې مین شي. ما په خپله ژوند د الله په لټون کې مختلفو پارټو سره تېر شوم، دا یو پارټي، بله پارټي، یو کتاب، یو تفسیر، یو دا ټول به ما لوستلو او تر دې پورې چې په تبلیغي جماعت کې مې هم 20 کاله تېر کړو. الله سبحانه وتعالی چې مې کله وموندو د الله مینه مې نصیب شوه، الله راته ټول ښکاره کړو چې اوهو دا خو ټولې فتنې دي. نو د رحمان په عاشقۍ کې سترګې وشوې، که څوک وایي عاشق ړوند دی هغه خوار شه. معرفت به دې هله نصیب کېږي د الله چې کله ته د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه وکړي. او چې کله دې معرفت نصیب شو نو د الله دا نه چې صرف الله دې وپېژندو، الله دې هم وپېژندو او په دغې رڼا باندې تا طاغوت هم وپېژندو، فتنې دې هم وپېژندلې. نو فتنې چې دې وپېژندلې ستا مینه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره ده، الله ته د هغوی نه بچ کړې. او که څوک وایي چې یاره دا خو ړوند دی خو لکه ما نه ډېر خلک ووایي چې نه وایي غني خان د چا دغه مریدو د چا نه لاسنیوه کړې وه نو زه هم د چا نه هم نه وکړې، نو وایي دا پیران وایي که نه وایي بس دی ګمراه و، نعوذ بالله. نو دا چې څوک دا خبرې کوي دغه دې ړانده شي. زما عزتمندو دا د رحمان بابا کلام چې ستاسو خوښ شوی نور ته ورسوم.